اسامه وایي ژوند تعصب نظریه ټوله د هرس د منې مینه په نن سبا کې ټوله د هوس د منې او ارمانه مونږ په محنت ځان بچ کوو د مرګ لرې تښتو په محنت ځان مړ کول پوهه د ققنس د منې مننه یو څو شعر دي چې پښتون باندې د دور هر کاروان لوبې کولې د دې قام په لاشونو یو انسان لوبې کولې مننه او هغه ویل زه مین وم او بیا په ژړا سر شو زما په محبت باندې جانان لوبې کولې مننه او وایز ویل چې دا ګناهګار وجنه دا جهاد دی بیا دغه مسلمان په مسلمان لوبې کولې او ارمان یو پیغلې راته ویل زما غربت دومره سیوا او زما په وجود دلته کې یو خان لوبې کولې ډېره مننه یو پیغلې راته ویل زما غربت دومره سیوا او زما په وجود دلته کې یو خان لوبې کولې یو زوړ نظم دی د صدر صاحب په اجازه باندې د جهان غلامي نه وې د انسان غلامي نه وې په نفسونو زورور وې د شیطان غلامي نه وې په مزل زما مرضي وې د کاروان غلامي نه وې د غریب ښه کاروبار وې د یو خان غلامي نه وې د هر چا ضمیر ژوندی وې یو د بل په درد دردمن وې چې مو دغسې وطن وې موږ به څومره بختور وو مننه وای بهرود چا نه پیژندلی انسانان نه قتلېدلی بس په امن ټول مین وې یو سړی نه جنګېدلی مننه بهرود چا نه پیژندلی انسانان نه قتلېدلی بس په امن ټول مین وې یو سړی نه جنګېدلی د خندا نه خولې مسکی وې هېڅوک هم نه جړېدلی لهجه ښه د هر انسان وې چاته څوک نه قارېدلی مننه په انسان کې نفرت نه وې نیت صفا نرم گفتن وې چې مو دغسې وطن وې مونږ به څومره بختور وو مننه او نه فراق وې نه هجران ناست وې څنګ کې خپل جانان د رقیب هم ځان له یار وې بیخي نه وې رقیبان مننه نه فراق وې نه هجران ناست وې څنګ کې خپل جانان د رقیب هم ځان له یار وې بیخي نه وې رقیبان او د څه شعرونه پکې دي خو پوره شوی وې بیا عمر نصیب شوی وې ایمان اخر یار تړلې زنه بریالي له په کفن وې چې مو دغسې وطن وې مونږ به څومره بختور وو مننه ډېره زیاته مننه